مسله خپله سره له دلایلو سره له اختلافاتو ذکر شو. عبارت کې د مازدیګر د لمانځه نه وروسته د سهار د لمانځه نه وروسته نفل څرنګه دي؟ دا نفل یو هغه نفل دی چې سبب سابق ولري. دا طواف 2 رکعات هم په اصل کې خو نفل دی، خو د طواف د وجې نه چې تحیه د طواف ته واجب ګرځي. دا په دغه وختو کې نفل څرنګه دی؟ د مکې معظمې نه بغیر په نوره دنیا کې خو اتفاق ده د ټولو ائمهو چې د سهار د لمانځه نه وروسته تر مرختو پورې نفل نشته، د مازدیګر د لمانځه نه وروسته تر ماښامه پورې نفل نشته. په نوره دنیا کې خو اتفاق ده. صرف په مکه معظمه کې اختلاف ده چې په مکه معظمه کې د سهار د لمانځه نه وروسته یا د مازدیګر د لمانځه نه وروسته څوک طواف کوي څنګه ده، او چې طواف وکړي طبعا نو لمونځ به بیا کوي، نو دا لمونځ څنګه ده؟ بعضې ائمه قائل دي په دې باندې، لکه امام شافعي صاحب، امام احمد صاحب دغه، چې په مکه معظمه کې دغه د سهار د لمانځه نه وروسته د مازدیګر د لمانځه نه وروسته طواف شته، نو چې طواف شته د طواف د 2 رکعات هم شته. ولې؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم خپل خاندان ته خطاب کوي، متولیان د مکې معظمې دی و، ای بني عبد مناف، تاسې د دغه کعبې بیت الله شریف نه هېڅوک مه منې کوئ، په هر ساعت کې شپه یې که ورځ د چی شي نه مه منې کوئ؟ د طواف د لمانځه نه. چې په کوم وخت کې طواف کوي څوک مه منې کوئ، چې په کوم وخت کې لمونځ کوي څوک مه منې کوئ. نو په کوم وخت کې د سهار نه بعد دا وخت هم داخل ده، د مازدیګر د لمانځه نه بعد دا وخت هم داخل ده. نو امام شافعي صاحب دغه وی چې طواف که سړي د بیت الله شریف نه د سهار د لمانځه نه وروسته وکړو، د لمرختو نه مخکې د هلته د 2 رکعاته نفل پسې وکړي. مازدیګر د لمانځه نه وروسته یې طواف وکړو، دا 2 رکعاته دې وکړي. او بل طرف ته امام مالک صاحب، زموږ امام صاحب بیا دا وی که سهار لمانځه نه وروسته سړي طواف وکړه، طواف پروا نه لري، هغه خو جایز ده، خو دا نفل به دلته نه کړي. د سهار نه بعد د طواف وکړو، نفل به د لمرختو نه بعد کوي. مازدیګر نه بعد طواف وکړو، نفل به د ماښام نه بعد کوي. بیا یو طواف پوره کړو، 2 یې پوره کړه، 3 یې پوره کړه، د دغو دپاره به په ترتیب هغه لمنځونه بیا وروسته کوي. دا دلیل بیا څه لري؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سهار د لمانځه نه وروسته طواف وکړو، دا نفل یې دلته ونه کړه، چې کله لمر وخوت د لمرختو نه بعد بیا وکړه. اوس نو دوه خله مسلک شو، د امام مالک صاحب د امام صاحب یو مسلک شو، د امام شافعي صاحب د امام احمد صاحب بل مسلک شو. دوی په دغه حدیث تمسک کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسې څوک هم مه منې کوئ د طواف د بیت الله نه په هر ساعت کې چې کې، او د لمانځه نه په بیت الله شریف کې چې په هر ساعت کې کې، خو تعمیم ده. او دا نور 2 ائمه کرام هغه وی چې نه دلته نشته. ولې؟ نور ځای کې صریحي احادیث ته نهی موجود دي، د نهی چې د سهار د لمانځه نه وروسته نفل نشته، د مازدیګر د لمانځه نه وروسته نفل نشته، صریحي نهی دي. حتی حضرت عمر فاروق به خلک ویل چې په دغه وخت کې څوک په نفلو باندې به پیدا کړه. اوس نو هغه احادیث چې نهی پکې راغلی هغه عام دي، احادیث قولیه دي، تخصیص تر مکې معظمې تر بل ځای پورې نشته، عام دي. نو دغه د وجې نه محل او محرم چې راشي ترجیح چاته وي؟ محرم ته وي. نو احناف او مالکیه هغه قایل دي په دې باندې چې په دغه 2 وختو کې به دا نفلونه نه کوي. او که ته دغه حدیث مبارک چې راغلی وایي د ده حدیث مبارک یا دا معنا ده چې څوک د طواف نه مه منې کوئ چې په کوم وخت کې کي، د لمانځه نه مه منې کوئ چې په کوم وخت کې کي، خو چې په هغه جایزه طریقه وي. لوت ثواب چې څوک کوي وروسته را روان دغه روا ده، ابه پرېږدې، دومره تعمیم خو نه ده چې څه خل طواف کې پرېږدی نه. دا معنا چې کوم خلک د شریعت د اصولو موافق طواف کې د طواف نه په څوک نه منې کوئ، د شریعت د اصولو موافق چې لمنځونه کې دي هغه لمنځونه به څوک نه منې کوئ. یا دومه معنا د دغه دا ده چې د حرم شریف دروازې مه بندوئ په شپه کې که په ورځ کې. ولې؟ د دنیا مسلمانان راځي حرم شریف ته، څوک په شپه کې را رسیږي، څوک په ورځ کې را رسیږي. نو که داسې چې لکه د زموږ د محلو جوماتونه لماخستن لمانځه نه بعد څه وخت بعد کلف کې مسافر راغی د شپې ځای نه لري ذاتي، نه داسې به نه کوه. حرم د خدای دا د دنیا دپاره اعلان ده چې تاسې به راځئ دغه حرم ته، او سر و کال هلته عبادت د عمرې او د طواف او د لمانځه د حج دا جاری ده. خو مقصود دغه لمونځ په دغه حرم شریف کې د نورو دنیا د لمونځونو 1 لک نه زیات ثواب لري. او طواف داسې عبادت ته چې په دغه ځای پورې خاص ته په بل ځای کې کیږي نه.
عمره داسې عبادت ته چې د هلته کېږي بل ځای کې کېږي نه، حج داسې عبادت ته چې د هلته کېږي بل ځای کې کېږي نه، او د یو تخصیص په یو حج خپل اشهر لري. عمره خو ټول کال شته، طواف خو ټول کال شته، لمنځونه خو ټول کال شته. نو دا معنا ده چې تاسې حرم شریف دروازه به نه بندوئ. مدینې منورې اکثره دوی دروازه بندوي ځکه هغه دا حکم کې نه ده. مکې معظمې دا حکم د طوافونه کېږي که عمرې کېږي خو په مکه معظمه کې د مدینې منورې د حفاظت لپاره اکثره وخت بندي. صرف د روژې په میاشت کې دی بعضې دروازې خلاصوي چې دلته معتکفین وي، وځي ننوځي، او کله کله دا تېر کال په د اعتکاف نه بغیر مخکې نه وای اجازه کړې وه، خو بهر تقدیر هلته د فتنې سلسله مې څو وارې دغه ظالمانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د قبر د ایستلو کوششونه شروع کړي دي. څو وارې تاریخ چې سړی وګوري انګریزانو کوشش کړی دا، او د داسې خلکو په جامه کې کړی دی چې هغه د مسلمان په لباس کې، شیعګانو کوشش کړی او برطانیې انګریزانو کوشش کړی، 3 وارې تقریبا. حتی حضرت پیغمبر علیه السلام په خپله په خوب کې والي د مدینې منورې ته ویلي چې ما درنه باسي. تاریخ المدینه هغه لیکلي دي، ما خپل نه ده کتلی، موږ استاد ویلې وایي چې ما دغه ځای خپله پکې کتلی. یو څو نفره دومره د عابدیت دعوه وه چې شپه ورځ په حرم کې چیرې به نه تلل. حضرت پیغمبر علیه السلام والي ته ویلي چې زه یې درنه وایستم جومات کې، ښه نو زه اوس څوک پیدا کړم. بله ورځ بیا په خوب کې ورته ویلي دي چې ما باسي درنه، د ذاتي ډوډۍ کړې ده چې حرم کې آخري وخت څوک پاتې شي یو ته اعلان کړی ده چې راځئ. نور ټول راغلي دي، دغه 3 کسان دي که 4 کسان دي، دا نه راوځي. ولې؟ وایي موږ خو د عبادت دپاره راغلي یو، دلته د هغه دپاره نه یې راغلي. چې کلک یې کړه باندې نه سرنګ را شروع کړی و، خاوره به په دا ټوله شپه یې هغه خواته چلوله. د مسجد د روضې مطهرې دیواله ته رانږدې شوی و، تونل یې دلته را رسولی و. برطانیې انګریزانو د مصریانو په واسطه دا کار کوه. بیا د سعودي حکومت اوس داسې کار وکړه د حفاظت لپاره، دا چې 3 وارې داسې غالبا پېښ شوي دي، بیا د حفاظت لپاره د روضې مطهرې چې کوم دیوال ده دا یې عین تر اوبو ژور کړی، بیا د کوزه نه جالۍ را درولې دي، د اوسپنې جالۍ د دیوال پوخ د اوبو پورې داسې راپورته کړی ده. نو دغه د خطر خبرې شته چې خو په روز کال د مایکې پکې وکړې، دغې وجې نه هلته خو حفاظت لپاره بندوي، لیکن مکې معظمې حکم دا ده چې دا به شپه ورځ خلاص وي.